درنو لیدونکو سلامونه. نن د ملګرو ملتونو د عالی سازمان مشر یا د یونیسیار کوم عمومي مشر یا چیف چې کوم دی ښاغلی ګرانډي کابل ته راغی او د افغانستان د اسلامي امارت د کډوالو چارو د وزارت د مالی مرستیال شیخ کلیم الرحمن پانی صاحب یارکلی وکړي او بیا د دوی تر مابین ناسته وسوه چې هغه په وطن کې یا په افغانستان کې کوم زموږ افغان کډوال ورونه که د ایران څخه ورته راغلي او که د پاکستان څخه د هغو د ستونزو او مشکلاتو د هغو د سرپناهو په اړوند باندې نو ښاغلی ګرانډي په دغه موخه راغلی دی او بیا به د هغه څه وروسته ایران ته ځي چې کوم زموږ افغان کډوال ورونه د ایران څخه په ډېرې بې دردۍ او په ډېر ظالمانه تور باندې راړول کېږي نو د هغو د مشکلاتو د حل دپاره چون دا مسلې سره زموږ د افغان کډوال هغه که په پاکستان کې دي که په ایران کې دي که د نړۍ په هر برخه کې دي هغه چې کوم هېواد ته راځي یا په خصوصا پاکستان او ایران کې پراته وي زموږ د افغان کډوالو ستونزه او مشکلات دا وخت یو دی نو موږ بار بار دا غوښتنه کوله تیر مارچ میاشت یا په روژه کې هم ما یو ویډیو کلیپ د لارې څخه چې زما غږ به یا تر ګرانډي پورې ورسېږي یا به ونه رسېږي یو ویډیو کلیپ مې جاري کړی و او هر وخت کې زموږ د افغان کډوالو غوښتنه هم دا و نه یوازې زما بلکې په پاکستان هېواد کې چې دا وخت زموږ افغان کډوال د ډېر سخت مشکلاتو سره مخامخ دي او بې برخلیکه میشت دي زموږ ارزو هم دا و چې ښاغلی ګرانډي راسي او دغه زموږ مسله چې دی یا زموږ مسایل دي هغه د پاکستان اسلامي جمهوریت سره دی که اسلامي امارت دی د دې درې اړخیزه یو میکانیزم جوړ شي او زموږ د افغان کډوالو ستونزې بررسي شي او بیا که زموږ د مستقبل د روښانه کولو دپاره یا زموږ د مستقبل د ټاکلو دپاره کومه پرېکړه وکړي نو موږ هغه پرېکړې درناوی کوو او ښه راغلاست ورته وایو چون ښاغلی ګرانډي تیر ور په 2024 کې رالی پاکستان هېواد ته او د پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې او د ده د راتګ په مورد کې موږ ته 1 کال ټیم راکړل سو نو اوس چې ښاغلی ګرانډي کابل ته راغلی دی او دغه سفر باندې بوخت دی نو زه د یونیسیار د چارواکو خصوصا چې په پاکستان کې د یونیسیار چارواکي دي که په افغانستان کې د یونیسیار چارواکي دي او د خپل اسلامي امارت خاص کر د مهاجرینو یا د کډوالو وزارت چې دی د هغو د مسؤلینو څخه او دارنګه د پاکستان د سفران د وزارت او چیف کمیشنریټ څخه زموږ د افغان کډوالو ټولو غوښتنه دا ده کوم چې دا وخت موږ په پاکستان هېواد کې میشت یو موږ افغان کډوال چې کوم پاکستان د حکومت لخوا څه فیصله شوې چې افغان کډوال به ایستل کېږي هغه دی چې 2 مرحلې تېرې شوې درېیمه مرحله چې پیوار کارت دی د هغو مستقبل تر اوسه پورې نه دی معلومه ځینې وایي حکومت وایي کله ټیم ورکوو کله وایي ټیم نه ورکوو نو زموږ غوښتنه دا ده چې وطن د مور حیثیت لري موږ بالکل خپل وطن خوشحاله چې خپل وطن ته ولاړ شو خو یوه غوښتنه مو دا ده چې پاکستان او افغانستان اسلامي ورونه هېوادونه دي لکه تیر ورځو کې چې د پاکستان وزیر خارجه ښاغلی ساګډار ولاړی او زموږ د افغانستان د اسلامي امارت د مولوي حسن صاحب سره یې وکتله او زموږ غوښتنه هم دا ده چې دواړه اسلامي ملکونه یو د بل سره باید اسلامي ورورګلوي وپالي او دا خپل مشکلات په خپل حل کې دا چې ګرانډي راغلی دی نو زموږ د ګرانډي څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د افغان کډوال چې کوم دا وخت په پاکستان کې میشت دي که په وطن کې دي چې دوی ته سہولیات ورکړل شي افغان کډوال بغیر د کوم ځنډه څخه انشاءالله خپل وطن ته ځي خو زموږ مین مسله دا ده چې دا وخت په پاکستان کې د کوم افغان کډوالو کاروبارونه دي چې هغه خصوصا په ښارو کې میشت دي په دې مسایلو باندې هم اسلامي امارت آګاه دی هم د سفران وزارت آګاه دی هم په دې باندې یونیسیار هر فرد هر خیریه اداره چې د ټول په دې مشکلاتو باندې خبر دي او د دوی په غوښتنو هم خبر دي نو تفصیل ته نه ځم خو یوه لویه مسله چې ده هغه دا وخت د افغان کډوالو په پاکستان کې د دوی مستقبل نامعلوم دی نو په کار دا ده چې ته درې سره جانبه که یونیسیار دی که اسلامي امارت دی که د پاکستان اسلامي جمهوریت دی درې سره باید
سره کښېنئ او که زموږ د افغان کډوالو استازو یا د افغان کډوالو غږ چې تر تاسې پورې رسېدلی هغه په نظر کې ونیسئ او یو دغسې میکانیزم جوړ کړئ پر هغه باندې فیصله وکړئ موږ ته د قبول وړ ده. خو د ښاغلي ګرانډي په خبرو کې نن وویله چې ملګري ملتونه هم د مالي بحران سره مخامخ دي، خو بیا هم موږ د ښاغلي ګرانډي څخه دا غوښتنه کوو او د نړیوالو ادارو څخه دا غوښتنه کوو چې افغان کډوالو ته کم امتیاز تاسې د چکین ورکوئ چې $315 وه هغه نن تاسې پر $15 باندې ورسول. دا چې کوم افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي که چیرې تاسې د عراقي وګړو رنګه چې کوم د عراقي وګړي چې تاسې عراق ته ستنول یا ستنېدل هغه امتیاز به دغه افغان کډوال ته ورکړي. نور افغان کډوال هیڅ هم نه غواړي، هغه سہولیات تاسې ورکړي، د کور، تعلیم، روزګار سہولیت ورکړي، افغان کډوال په خپله ځي. نو بیا هم زه چې هر اداره دا زموږ غږ د افغان کډوالو تر ښاغلي ګرانډي پورې رسوی شي. زموږ مین مسله دا ده چې باید دغه کم چکین چې تاسې پر کم کړی دی په کار دا ده چې د عراقي وګړو رنګه $1000 تاسې ته افغان کډوالو ته هم ورکړي، افغان کډوال انشاءالله خپل وطن ته ځي. که چیرې زر نه ورکړي هغه پخواني حالت ته خو یې ورسوئ، $500 ته خو یې ورسوئ، خو دا تاسې دغسې عمل سرته رسولی دی موږ د هغه په رڼا کې دا غوښتنه کوو. نو بیا مو هم د افغانستان د اسلامي امارات څخه، د پاکستان د اسلامي جمهوریت څخه او د یونیسیار خاص کر د ښاغلي ګرانډي څخه دا غوښتنه ده چې تاسې زموږ د افغان کډوالو ټول مشکلات بررسي کړئ. دلته چې په پاکستان هېواد کې زموږ کوم مشکلات دي، زموږ د پراپرټي، د جایدادو، د بېوزلۍ، دا چې کوم په هره کټګورۍ کې موږ خلک لرو، د زمیندارۍ، نو دا چې بررسي کړئ او زموږ مشکلات د حل لاره ولټوئ، انشاءالله موږ خپل وطن ته ځو. مننه.